سلامونه او نیکی هیله ACA ته ښه راغلاست. د دغه معلوماتي کڅوړه اړوند به زه تاسو ته ځینې مهم موضوعات او شننې وړاندې کوم. د 2024 هند غوره لیګ پایلوبه بیګا د کلکته او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې کلکته یو ځل بیا د نوموړي لیګ ګټونکي یا اتله لوبډله شوه. کلکته نایټ رایډرز د IPL د کرکټ په تاریخ کې دا دریم ځل ده چې د یاد لیګ اتلولي په خپل نوم سره ثبت کوي. دغه لوبډله په 2012 2014 او له 2014 څخه تر نن 10 کاله وروسته د دغه لیګ اتله لوبډله بلل کیږي. د حیدرآباد لوبډلې د اټیکینګ یا برید کوونکي توپوهنې چې په لیګ پړاو کې څنګه لوبې ترسره کړي د هغې په نظر کې نیولو سره داسې برېښېده چې ټارګېټ به تر 200 لوړ وي، خو هغه څه ترسره شول چې هېڅ فکر نه کېدلو او یوازې هدف یې تر 114 منډو رامحدود شو. اوس خبره دغه ده چې اتلولي کلکتې لوبډلې ترلاسه کړه، خو د افغان لوبغاړو شتون په IPL کې څومره مؤثر و د نړیوال جام لپاره څه ډول یوه ښه تمریناتي دوره وه. افغان لوبغاړو په د IPL په میاشتنۍ دوره کې له بېلابېلو لوبډلو سره ولوبېدل. تقریبا 9 لوبغاړي د مجيب الرحمن په شروع سره چې هغه د فینګر انجري لرله، خو بیا وروسته له IPL څخه ډراپ کړل شو او په ځای یې مالا محمد غضنفر واخیستل شو. ځینې لوبغاړي تر پلی آف څخه مخکې د IPL سره مخه وکړه او په لیګ پړاو کې د مختلفو لوبډلو برخو په ګجرات لوبډله کې 3 افغان لوبغاړو شتون درلود. د راشد خان لوبېدنه ډېره مؤثره وه. په 3-4 لوبو کې د خپل لوبډلې په بریا کې تر ټولو ډېر زیات مؤثر رول لوبولی و. د دې ترڅنګ د عظمت مرزي لپاره هم دغه لیګ لومړی پړاو یا لومړی ځل و او عظمت هم تر ډېره پورې ښه ولوبېدلو. محمد نبي سخي له ممبۍ لوبډلې سره که څه هم په محدودو لوبو کې چانس ورکړل شو، خو کارګردګي د یو آلراونډر لوبغاړي په حیث یا د ټولچارج لوبغاړي په حیث مؤثره او اغېزمنه وه. اعلی محمد غضنفر لپاره دغه IPL رښتیا هم ډېر بهترینه دوره وه، ځکه د سینیر لوبغاړو تر څنګ ولوبېدلو، هغې څخه ډېر څه زده کړل او په ټوله کې د نړیوال جام د لوبډلو هغه مهم لوبغاړي چې کوم او د مهمو لوبډلو سره لوبېدونکي دا ټول د IPL ګډونوال وو او زموږ د لوبغاړو لوبېدنه د داسې ستر لوبغاړو تر څنګ دا یوه ښه تمریناتي دوره وه او د نړیوال جام لپاره یو بهترینه چمتووالی و او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي یوه ښه بدیله لاره وه. د افغانستان فاسټ بالینګ تل له ستونزو سره مخ وي او د هیوادوالو د نیوکو سره مخ وي، خو نوین الحق د افغانستان لپاره تر ټولو بهترینه کارکرد لوبغاړی و چې ښه کارګردګي او پرفارمنس یې ترسره کړ او د خپل لوبډل لپاره ټاپ وکټ ټیکر چې په 10 لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو ترسره کړي وو. نو په ټوله کې دغه دوره د نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه د سترو لوبغاړو ترڅنګ لوبېدل او د دې ترڅنګ د هندوستان له پیچونو سره له چټک او مؤثر کرکټ سره د اشنایۍ لپاره یوه ښه دوره چې زموږ بېلابېلو لوبغاړو د مختلفو لوبډلو سره خپل هغه تړون لاسلیک کړی و او تر ډېره پورې ولوبېدل. یو اندېښنه چې د افغانستان کرکټ مینوالو سره ده هغه د فضل حق فاروقي تر وروستي راونډه پورې نه لوبولو او ګواکې چې دا به د نړیوال جام لپاره د ده په هغه چمتووالي کې منفي رول ولوبوي. نه، هر لوبډله په IPL کې له خپل هر لوبغاړي سره دومره زحمت او خواري کوي چې هېڅکله دا انګېزه او منټالټي دوی ته نه ورکوي چې ګواکې په راتلونکي لوبه کې د دوی ونه لوبول شي. په هر لوبغاړي باندې جلا جلا کار کېږي او فاروقي هم انشاءالله د نړیوال جام لپاره به د نوین الحق ترڅنګ یو مؤثرې او اغېزمنې لوبې ترسره کوي او یو ښه د چمتووالي دوره د افغان لوبغاړو لپاره.